مسجد نبوي کې نبی علیه السلام د صحابو سره ناست دی، یو اعرابي رالی، یو کوچی صحرا ده، یو ګړی مجلس کې ناستو، د بولو ضرورت پیدا سو، چای جواب ولاړ سو، په مسجد کې هلته کښېنستی، په مسجد کې یې بول شروع کړلی، فحمله اصحابه، حضرات صحابه کرام ور وغورځېدله چې دی د بولو څخه منع کړي چې په مسجد کې بولې کوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سور ته وایي دعوه وحریقوا علی بوله سجلا من ماء، پرېږدي ځکه اوس یې بولې شروع کړي دي. انسان چې بولې شروع کړي بیا چې بیرته بولې راګرځوي تاوان ورته کوي، مې کوه بولې دې وکړي، اوس شروع کړي ځکه که چیرې دی بولې بندې کړي ده ته نقصان رسیږي، او د دې نقصان مریضي دا غټ دی تر دې چې مسجد مردار سي. د مسجد مرداري د دې علاج اسانه دی. وحریقوا علی بوله سجلا من ماء، پر دې بولو باندې نبی علیه السلام یو سولاغه اوبه توی کوي. فانما بعثتم میسرین. دا امت، دا کم امت دی؟ د دې امت داعیان، د دې امت علما، د دې امت امرا، د دې امت امر بالمعروف والا، نهی عن المنکر والا. دا به سخت گویه، سخت مزاجه، داسې نه، سخت کرداره، سخت گفتاره، داسې به نه، نرم یې. ته به یو چا ته دعوت ورکوې هغه به ښکنځل درته کوي.